د امام صاحب ولسوالۍ د اسکي سیمه هغه ځای چې له کلونو راهیسې کرنیز ځمکې او د استوګنو کورونه د آمو سیند په بستر بدلیږي او ځایي اوسیدونکو ته ګڼ مالي زیانونه ور اړوي. تازه د آمو سیند د تحکیماتو ریاست مسؤلینو د اسکي سیمې ځایي اوسیدونکو په ګډې همکارۍ د آمو سیند غاړو د جغل اچونې تحکیماتو چارې پیل کړې تر څو د کرنیز ځمکو او استوګنو کورونو د تخریب مخه ونیول شي. او دلته چې تاسو په خپل ولې دا استقراري پروژې دي د خلکو په کومک سره او د زمنګ د تحکیماتو په کار سره دا تاسو ولې تقریبا 300 متر زیات دي تقریبا 400 ته رسیږي دا تحکیمات موږ کوو د خلکو په کومک سره ان شاء الله د خلکو ته ډیر نه په ورسیږي ام بمځکه په امان شي ام به خلک په امان شي ام به کورونه ام جماعتونه ام مدرسې ام مکتبونه دا ټول به ان شاء الله په محفوظ شي د دې اوبو د سیلاب د وجې نه. په ورته مهال د اسکي سیمې ځایي اوسیدونکي وایي هر کال د آمو سپان سیند له کبله زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او د استوګنو کورونه د آمو سیند په بستر بدلیږي خو دوی د دې چارې مخنیوي په موخه له اسلامي امارت څخه د آمو سیند غاړو اساسي رغولو غوښتنه کوي. د دې بند لاندې 2000 جریبه ځمکه د دې نه چې متاثره وه دغې د دې نه حفاظت پیدا کړ چې د دې جلبګیري وشوله د تحکیماتو د په مرسته باندې دا یو جغلي بند دی خو دا کفایت نه کوي غواړو د دې نه چې اساسي کار دلته وشي. د سیند اوبه په اوړي کې زیاتېږي ډېرې زیاتېږي او دغه تخریبوي لکه څنګه چې مخ تخریب شوی و نو موږ د امارت اسلامي نه غواړو چې موږ سره آینده کې ډېر کومک وکړي کوم چې اساسي کار دی هغه وشي. د کندوز امام صاحب ولسوالۍ اسکي سیمه کې د آمو سیند غاړو د جغل اچونې تحکیماتو چارې داسې مهال پیل شو چې تر دې وړاندې په 1401 لمریز کال کې د 2400 مترو په اندازه دغه سیمه کې د جغل اچونې تحکیماتو چارې بشپړې شوې وې.